کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شو وی په پلان کې قوم باندې خزه بادشاہ ده نبی علیہ السلام چری به کامیاب نشي چری به کامیابو نو د خزه بادشاہي ټیک نه ده د خزه ام پی توب ټیک نه ده د خزه امینه توب جایز نه ده حرام ده د کوم قوم چې خزه مشر شو دا قوم بزلی ګرځي په مقدس مکه باندې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ده خزه په کور کې ناشته الله تبارک وتعالى دی آیاتونو مبارکو کې فرمایي ها اوس بعض زنانه پکې داخل چې هم زیاتې کوي هغه څنګه زیاتې کوي هغه وای څنګه چې سړی دی داسې به مونږ یو سړی نو کرای لذي زبنه نو کرای لازم سړی بادشاہ کېږي زب بادشاہ کېږم سړی سرتور سرګری زب سرتور زرګم ولې زره نه کمه مساوات ورته نوم ورکړي کنه دې چې نو کرای لذي سار زبم نو کرای لازم نبی او سړی و چې دا سړی خو سار غر ته لرګولم ځینې تم پړې والا صرف په نوکرۍ کې سیالي ده صرف په نوکرۍ کې یو پړې والا ورکړي غر ته ولګوي خو مضبوط ګډې راوړي چې دا بیا وځي سړی په شانتي او شای دا بیا وځه یا سخصوره ولا ورکوي زه خو ساره غل دیاړي کوم کور له بنیادونه کنم تم دا سخصوره والا یو زره ورس خو دیاړي او بیا ما خام راشه چې پته دی ولګي نه یو شی ګوره نه دی د آیاتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالى فرمایي اړې چې دی دا حاکمان دی په زنانه او باندې په سبب د هغه چې غورواله ورته ورکړل الله تبارک وتعالى اوس کو یو خزه دا اعتراض کوي سړی ولی په ما باندې غوړه دی نو بما فضل الله دا فضیلت ته چا ورکړی دی الله تبارک وتعالى ورته ورکړی نو دا د الله سره جګړه وکړه دا چا سره جګړه وکړه الله تبارک وتعالى خزوت باندې سړو ته فوقیت ورکړي فورتواري ورکړي الرجال قوامون سړي به حاکمان وي سړي به پورته وي علی النساء په خزو باندې بما فضل الله په سبب دا هغه چې غورواله په ورته ورکړي الله تبارک وتعالى نو دا تقسیم د چا دی د الله تبارک وتعالى